زما عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده نن د مفتي سردار علي حقاني شهید کانفرنس د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه کانفرنس د تعزیتي پروګرام د هغې حوالې زه ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کېښودل غواړم خو د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړمه څه غواړمه زما سټایل کې ووایي څه غواړمه توجه غواړم یا د څه کسانو په دې درد دی چې سعد مولوي وایي چې توجه ما وی دار چې خپل تکیه کلامي زما تکیه کلام څه شی دی زمونږ د نوخان مرکز کې یو اجي صاحب و ابه دا ډېر وي وایي ګش به کوو تبلیغ له به ځو نو ما ورته وي مستاج په دې باندې خلک هم چارج کړي او ځان هم چارج کړي که دې مشرانو سپینګرو دوی ته به د بجلیګر صاحب بیان یاد وي چې به یو خبره وکړه به وي عزیزانو نو زه هر چا خپل تکیه کلام وي زما تکیه کلام څه شی دی خو ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کېښودل غواړم او د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړمه زما عزتمندو څنګه چې نن تاسو ته پته ده دا تعزیتي پروګرام دی د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه باره کې دا یو تعزیتي پروګرام دی مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه شهید شو کم عالم د اسلام دپاره وینه نه توی کړې ما چې کومې خبرې وکړې کیدای شي هېڅ پته نه لګي شاعر وایي ګل خو د ګلاب وي دا نور هسې ګلونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور هسې مرګونه دي ما ته خپل اکابر علماء دیوبند سبق راکو ما ته وایي حسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې صهیب حنفیار شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې حسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې اقنواس جنګ شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې مسلمانه وورا ایک پختونه وورا ځان سره وینه قبر ته مه وړه اسلام وینه غواړي قرآن وینه غواړي قرآن وای وینه راکا اسلام وای وینه راکا صحابه له وینه ورکا نن چې ته په دې پاکستان کې په دې دنیا کې ته په ښه عقیده باندې روانې په ښه نظریه باندې روانې دا صحابه دې پاوه صحابه محنت کړی دی صحابه دین رسول دی دنیا د قرآن رالو صحابه خور کړی دی دنیا د قرآن رالو صحابه محنت کړی دی قرآن بچا نازل شوی دی زما په آقا د دواړو جانانو سردار په پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی زما عزتمندو صحابه خدمت کړی دی نن چې ته وې چې زه جهاد کوم زه مجاهد یم دا جهاد اول صحابه کړی دی نو تر دې پورې مې وي چې اسلام وینه غواړي قرآن وینه غواړي اسلام له وینه ورکا قرآن له وینه ورکا مدرسې له وینه ورکا ځکه تا زما حسن جان شهید رحمت الله علیه ولې شهید کو تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواز جنگوی شهید رحمت الله علیه ولې شهید کو تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا ذی شهید رحمت الله علیه ولې شهید کو نن تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا ډاکټر اشرف علي شاه المدني ولې شهید کو ډاکټر اشرف علي شاه المدني ولې شهید کو اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ولې شهید کو تا نن زما صهیب حنفیار ولې شهید کو ټولو مولیانو څومره علما چې دي شهیدان دي ټولو د اسلام دپاره وینه توی کړې ده مفتي سردار د اسلام دپاره وینه توی کړې ده مفتي سردار علي صاحب زما والد محترم زما بابا جان اوې ځان سره وینه قبر ته نه وړم زه دا وینه اسلام دپاره تویول غواړم پښتونه واوره ځان غیرت پیدا کا په پیغمبر غیرت وکړه پیغمبر په ناموس غیرت وکړه په صحابو غیرت وکړه په ختم نبوت غیرت وکړه نن ته په صداقت غیرت مه کوه د پیغمبر په صداقت غیرت وکړه نن ته راپاسې کله په یو پښتون غیرت کوي کله په بل کې منم چې پښتون په خپلې پښتو غیرت کوي په خپله خاوره غیرت کوي په پیغمبر غیرت کوي خدا غیرت مه ختموه نن چې ته مفتي سردار علي حقاني شهید شو د دنیا نه لاړې
دا مشن به ختمیږي دا مشن ختمېدو والا نه دی دا مشن نور هم زیاتېدو والا دی انشاءالله زه به جاري ساتم ټول وایه انشاءالله ما ته ما پخوانۍ خبره بیا را یاده ده قسم دې مټاک بادام دی ما مخکې هم کلیپ کې دا ویلي تاسو ما ته د ماشاءالله دپاره نه یې ناست تا سبحان الله ته زینت ته خبرې په سبحان الله څه ملاوېږي د پیر بشیر احمد صاحب خانقاه ته راشه چې تا ته پته ولګي دا لوی مې کراچۍ ته راشه چې تا ته پته ولګي د پیر اعزاز الحق نقشبندي خانقاه ته راشه چې تا ته پته ولګي په سبحان الله څه ملاوېږي په سبحان الله باندې په جنت کې پلاټ هم ملاوېږي او اون هم ملاوېږي څه ملاوېږي اون هم ملاوېږي هغه دومره غټه اونه ده چې د هغې لاندې عربي اوښ سل کاله سپلو کې هم د هغې هغه سوره نشي ختمولی ټول په جمع وایي سبحان الله اواز مو نشته بیا وایي سبحان الله بلند اواز سره بلند اواز سره اوچت اواز سره اوس راویښ شئ تاسو د وروسته پورې ویده وې خو زه هغه ویده کسان سبحان الله ووایه د شکر د ویده پکې نشته زما عزتمندو خبرې جاري ساتل غواړم اخیر ستاسو مخې ته دوه خبرې چند ګزارشات کېدم چې مفتي سردار علي حقاني صاحب شهید شو انشاءالله د هغه مشن به موږ تر مرګ د سبا پورې چلو انشاءالله او دا مشن زه ثاني توجه اور بل ثاني توجه وسیم الله قریشي صاحب دامت برکاتهم هغوی او زه به جاري ساتو انشاءالله صرف یوازې نه په دې مشن کې به تاسو موږ سره ودرېږئ انشاءالله ودرېږئ به انشاءالله انشاءالله تاسو ټول ما سره ودرېږئ د پروګرام ختمېدو کې د مفتي صاحب ته دا یو شعر ورکول غواړم وایي غم دې داسې غم ټول جهان در پسې جاړي مفتي صاحب غم دې داسې غم ټول جهان در پسې جاړي ځمکه خلاصې که چې اسمان در پسې جاړي او حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدای شي سبا نه یم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک چاند ہے پھر نہ اسے رسالت پہ قربان ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دغه پرې داسې کې خاموشی اختیار کے محترم مسلمانان درونو پروگرام انشاءاللہ اختتام طرف روان دی او دا هر څه انشاءاللہ په اخري وخت کې انسان ته ملاويږي په اخري دعا کې بنده ته دار سره ملاويږي لہذا د پروگرام د اخري مرحله په شور شغرب سره مخ خرابوي خاموشي اختیار کې زه د خطیب صاحب نه صد معذرت غواړم کایي باندې چې نه وخت وي د هغې د بیان نه مخکې زموږ یو خوږ ورور جناب